الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا كفو له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام اس پر کہ جسے احمد مختار کہتے ہیں سلام اس پر جسے احمد مختار کہتے ہیں اہل نظر جسے اللہ کا شاہکار کہتے ہیں سلام اس پر جو دہر میں بن کر جان بہار آیا سلام اس پر جو دہر میں بن کر جان بہار آیا جو آیا تو یکایک بے قراروں کو قرار آیا سلام اس پر جو حق و صداقت کا پیامی ہے سلام اس پر جو حق و صداقت کا پیامی ہے محمد مصطفیٰ اس ذات کا اسم گرامی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق من محبت و پنیت عبادت و عقیدت سر درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد زما قابل قدر محترم مسلمانانو تیرہ جمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سردار دو جہان سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د حسب و نسب متعلق یوسو مختصر خبر کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نوم محمد د پلار نوم عبد الله د نیکه نوم عبد المطلب او اصل نوم شیبه داغه د پلار نوم هاشم د هاشم او د عبد المطلب متعلق من تفصیلی خبره کړو عبد المطلب دا یو بهترین او ډیر لوی عظیم الشان شخصیت او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکتو د زمزم کوی راخکاره شو نو داغه پر راخکاره کېدو کې د ټولو نه لوی کردار د عبد المطلب هغه خوب لیدلو نو چې کله هغه د زمزم کوی کنهشته نو تاسو ته ما ویلو چې د مکی ټولو خلکو داغه مخالفت وکړو په هغه مخالفت په وخت کې د الله سره یو وعده وکړه چې یا الله که تا مال لس زامن راکړو او هغه لس واڼه بلوغت ته ورسېدلو او زما ملاتړ او زما حفاظت یې وکړو نو زه به په دې لسو کې یو ستا دپاره قرباني کوم دا نظر یې ومنه همغه شان وشوه لس بچی ول الله ورکړه زامن د مختلفو بیبیانو نه او پاره کې د زمون د خوږ پیغمبر پلارمو عبد الله او ټول نیازبین او حسین او خوبصورت پکې دی نو چې کله هغه حد
بلوغت ته ټول رسیدل او مغه شانو شو د حفاظت پم کو نو دته خپل نظر را یاد شو نو د مکی کاهنان مشران نه غون کړو د خپل نظر پوره کولو هغه تذکره وکړه نو هغه ورته وی تبا نو عبد المطلب اول خپل ځامن را غون کړ هغه ته تذکره وکړه چې دا شان ما نظر منلو او وزغه نظر پوره کول واړم بیت الله شریف سره به پتا سو کې یو زوی ذبح حکوم علالوم با ستاسو سره صلاح دا غیر ته چې تاسو څنګه خوخی دي نو هغه مشران نه غون کړه هغه سره صلاح وکړه چې څه ترتیب سره کم یو پکې ذبح حکوم نو د قران دازي مشوره ورلا ورکړه چې هغه قران دازي وکړه نو خد عبد الله په نوم باندې راوخته دا ټول نیاز بینو نو وسخو د اراده هم دغه چې عبد الله بزو حقيقي خو خلکو ورته ویلو چې دا هو ستا په زامنو کې ټولو نه زیات او خيار دي او دا کشرم دي نیاز بین دي ستا ټول نه خوخم دي نو د دې یو بل صورت ته اختیار کړ د په بدل کې ته لسخان حلال کا نو د سوچو په دوی دام خپل خبره ده نو د لسخان حلالولو اراده وکړه نو به ورته یو مشر ویلو چې دا څه باندې کې بلکې یو طرف ته عبد الله کې دي او یو طرف ته لسخان او په دې قرآن دازیو کې چې چا په حق قرآن دازي راوته نو هغه بالاله کله عبد الله په حق کې بیا راوته نو بیا عبد الله بالاله او کو خان نو خان بالال کې نو دې بیا په سوچ کې پریوته نو بل مشر او هغه ورلا مشوره ورکړه کاهنو هغه وخت کې دا کهانت او دا جادوګری او سحر ډیر زیات هغه ورلا دا مشوره ورکړه چې ته لس او خان د په بدله کې حلاله نو قرآن دازي وکړه چې د عبد الله په حق قرآن دازي را وتله نو لس خان سره سیوا کوا او اخر به دوخان په دغه راوځي نو بیا باغ اعلان کی نو دا مشوره ډیره زیاته خوښه شو مغه شان وکړه مکی ټول خلک را جمع شوه او د لس خان او خان او د سره کمین او مالدار سره لس خان یو طرف ته ودرول یو طرف ته عبد الله پتیر باندې ودا شي نمونه ولیکلو هغه به تیلې کې واچول چې راوی بستن عبد الله نوم بکې راوت نو لسو خان یو سره نور کړو شلو خان بیا قرآن دازي وکړه به د عبد الله نوم راوخته لس نور کړو بیا د عبد الله نوم راوخته لس نور کړو 500 خان کړو بیا د عبد الله نوم تر دې پورې چې او خان سل او خان ته ورسېد نو یو طرف ته سل خان او بل طرف ته عبد الله نو چې قرآن دازي وکړل د خان په حق کې راو هغه سل وړ او خان هغه ذبح کړو او د الله په لار کې قرباني کړو او په خلکو باندې تقسیم د دې وجنه په شریعت کې د قتل سزا یو سړی په قتل خطا سره قتل شي عمدن سزا او قصاص ته بدل کې بابل سړی قتل کیږي کو خطا سره یو سړی قتل شو خطا په دوه قسمه نو پای کې به دیت ته د یو انسان دیت سلو خان دي سل یا لزر درهمه یا زر د سرو زرو دینار بهرحال عبد الله د ذبحنا الله بچ کو دا عبد المطلب نو هر سړی بیا دا وی چې خپل زویلا په خپل ځای کې نکاح وکم واده ورلو وکم نو عبد المطلب دې ځان سره کو د حضور مبارک د مور نوم آمینه او آمینه آمینه دا په مکه مکرمه کې اوسېدله عبد المطلب دې ځان سره کو دا د وهب لور وا او دا یو مضبوط خاندانو او دې په لار باندې ځان سره روان کو په دې اراده باندې چې د وهب سره به خبر وکما او امینه به د لپاره وغواړم چې دې ته لاړو نو د دې امینه د تر لوروا د اوهیب لوروا اوهیب
او بل خبره ده آمینه د دې خپل پلار وفات شوی دا د اوهیب په تربیت کې و لور د وهب او تربیت د چا کې و د اوهیب دا د وهب ورورو یعنی د خپل تر په تربیت کې و دغه تر یو بل لور و عبد المطلب چې د لپاره آمینه وخته نو د ځان د لپاره دا غلور وخته نو ځان له ملته نکاح وکړو دلم الته نکاح وکړو خدا عربو دا دستور او طریقه وا چې دی به نکاح وکړي یو ځای کې نو د نکاح نه پس د سخر په کور کې به لومبۍ درې شپې دی الته تیرولې درې ورځې او درې شپې الته تیرولې دا غي نه پس به بیا دی رخصتي کېدله چې کله د عبد المطلب عبد الله ځان سره بوته نو پلار کې یو زنانه و سیرت ابن هشام ابن اسحاق لیکلی دی چې دا د ورقه بن نوفل خور و وی دا کاهن و او بعضی وی دا د تورات عالم هم و دوانه کې د شي کهانت مو سره او مو سره د تورات علم مو نو دی باندې چې کله د عبد المطلب تیرېدو عبد الله وسره نو دی عبد الله له دعوت ورکو او ورته وی چې ته ما سره لاړ شه ما سره لاړ شه هغه کاهن خزي ورته ویل او د ګناه مطالبه ته وکړه عبد الله ورته زغه د عبد المطلب زویما او زمونږ د خاندان خو یو نوم دی نو زه خپل خاندان نه بدنامول غواړم زه هیڅ کلم دا ګناه نه کوم دی ګناه ته زه تیار نه یم او را واپس شو عبد المطلب چې دې تبوتو کله چې دې بیا واپس راته درې ورځې پس اق زنانا ول په منډه منډه رااله او دې له لاس ونیو عبد الله ته ویلو وی ګورز زناکار خزنیما او نسو پلیته بدکار ما خو ما ستا په تندې کې یو رڼا لیدلې و وی دا رڼا نه ما معلومه کړې و چې آخر الزمان پیغمبر با الله پاک ستا په وجود تراولي نو ما صرف دا غوښتل چې ته ما سره دا ګناه وکې او زمانه هغه آخر الزمان پیغمبر پیدا شي او اوس وی اس قسم ضرورت ستا ما ته نشته ځکه چې ستا نه هغه نور هغه منتقل شوی د وهب لور ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته دراتلو نه مخکې الله پاک داسې نغې نښانې ښودلې وي او دې کاهنانو به دا معلوموله عبد المطلب ته به یې ویل چې ستا په خاندان کې به الله پاک دا آخر الزمان پیغمبر پیدا کوي بهرحال د عبدالله نکاح د آمینه سره وشوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار نوم عبدالله او د مور نوم آمینه د هغې د پلار نوم وهب آمینه بنت وهب چې کله د دې نکاح وشوه نو څه وخت پس عبدالله تجارت دپاره مدینې منورې ته تللی نو په لاره کې دی بیمار شو او هلته کې په مدینه کې بیا وفات هم شو خلکو ورله خبر راړو عبدالمطلب له چې ستا زوی بیمار شوی او هلته وفات شو د خپل زوی ولېږو حارث چې لاړ شه ته پوره معلومات وکړه چې معلومات وکړو نو خلکو ورته وویلو چې موږ د هغه علاج هر څه وکړله خو ژوند ورسره وفا ونه کړه هلته کې وفات شو پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې د پیغمبر علیه السلام والد صاحب محترم وفات شو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو ولادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ناشنا کارونه وشو مشهور دار چې په 12 د ربیع الاول په سار باندې رسول الله مبارک پیدا شوی محققین علما چې کوم دي هغه وایي چې په دې خبره د ټولو اتفاق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګل په ورځ پیدا شوی او د رسول الله مبارک طریقه دا و چې د ګل په ورځ به روزه نیوله حدیث کې راځي چې د ګل په ورځ روزه نیول دا محبوب او مستحب عمل دی او رسول الله مبارک خپلم طریقه دا و چې د ګل په ورځ به روزه نیوله د ګل ډیره بختور ورځ ده د ګل او د زیارت په ورځ رسول الله مبارک روزه نیوله د ګل او د زیارت په ورځ باندې د جنت دروازې کولاوي هر وخت نو د ګل او د زیارت په ورځ روزه نیول مستحب دي اول به بختور ورځ نه چې په دې ورځ باندې زمونږ استادو
محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګل په ورځ پیدا شوی په دې د ټولو اتفاق دی. هو صوم ربیع اولو نو دا خو د اصحاب فیل او قصه تاسو تما کړو دا غینه 50 ورځې یا 55 ورځې پس د رسول الله مبارک پیدایش شوه. نو چې د ګل ورځ واخلې خامخا نو 12 بیا نه راځي، اتم ربیع اول راځي او راجح قول پکې دا چې نه هم د ربیع اول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ. بهرحال به اختلاف الاقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ربیع اول کې او په ګل په ورځ باندې دا په اتفاقی خبره چې د دنیا ته تشریف راوړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش مور بیبي فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ځکه په امید ومنو هیڅ قسمه تکلیف مانه د محسوس کړي، څنګه چې عام زنانه تکلیف محسوسي ماشومی په ګېډه باندې تکلیف محسوسي، ما هیڅ قسمه تکلیف نه محسوس کړي. یو نور به زما د تندینه یو قسم رڼا به ختله چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حمل په ما باندې او چې کله د پیدا شم هیڅ قسمه تکلیف مانه د محسوس کړي. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو پیدایشي سنت او د رسول الله مبارک په پیدایش سره په کور کې یو قسم رڼا ختله، رڼاګان ټول کور ډکو. او چې کله د پیدا شو نو عبدالمطلب له چا خبر ورکو چې ستا نو سه پیدا شدا هغه چې ستا کمزوی و پاس شوی دا غزوی پیدا شو نو هغه په منډه منډه رااله او په غیږ کې واغستو خپلې کو وی ټولونه اول به زه په د باندې د بیت الله شریف طواف کوم نو بویته او د بیت الله شریف طواف یې وکړو. ابو لهب لا خپل وینځ خبر ورکو چې ستا وراره شوی دی دا غمن رور زوی دی شوی دی. نو چې هغه خبر واردو نو ابو لهب د خوشاله نه خپل وینځ آزاد کړه. سویبه نو سویبه د دې وجه نه وی ابو لهب چا په خوب کې ولید چې تاسو سره و دې سم معاملې ډیر زیات په تکلیف کې ډیر زیات په خطرناک عذاب کې مبتلا ما. خو یو ناشنا خبره ده زما دی غټه ګوته کې د پيو چینه د چینا وای چې غزر روما نو هغه کې پي راځي خود له ګوره سپایده نه ور کوي ځکه د جهنم کې د ګوتې بس پي چې یو بالټه مو تور واړې نه پته پکې نه لګي ځکه جهنم عذاب ډیر زیات سخت دی. خدای بدبخت غټولو نه اول گزار پر رسول الله مبارک چا کړو؟ ابو لهب کړو. ټولو نه اول دشمنی چا د رسول الله مبارک سره کړو؟ ابو لهب کړو. او ټول نه غټ دشمن په مکه کې دیو او خپل تریو. نو کدی بدبخت په ایمان راوړی دغه صرف خوشحالي کړي وا نو دا نعمت ته ملاو شو. کله په ایمان راوړی نو د څومره په خوشاله کې نو موږ ټول دی الله شکریا ادا کو چې زمونږ ټول پر رسول الله مبارک باندې سره ایمان دې ټول وای الحمدلله. بهرحال عبدالمطلب دلنوم کې غو محمد صلی الله علیه وسلم. آمینه د حضور مبارک چې کوم مور بیبی ده هغه وای ما په خپل یو شپه وی غیب او आवाज واوریدو چې ستا په ګیډه باندې کوم ماشوم دی دا به د ټولې دنیا د انسانانو سرداري او د نوم محمد دی محمد او ما شان وشوا په نکول نوم سکی خودو محمد. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش سره ډیر ناشنا کارونه وشو. د بت پرستو چې کوم غړ غړ بوتانو نو بوتان په شپره پریوته اب بت پرست په خپل وای چې یو شپه د شپونه وای زمونږه غړ بوت را پریوته نو مونږه نیخ کو وای بیا را پریوته بیا نیخ کو بیا را پریوته بیا نیخ کو او وای بیا مونږ ته کاهنانو ته دا قصه وکړه تاسو تمل کهانت جادوګری سحر په دغه زمانه کې ډیر زیاتو انتهایی زیات دا یو مستقل فن او ارچا بس دکو پدې به خپل ژوندۍ تیرول ډاکټري او کیمی دومره نه و پدې به خپل مریضان خکول دا کهانت ډیر زیات عام نو کاهنانو نه تاسو کو وای پدې شپه باندې یقینا یو ناشنا کارنامه شوی په مدینه منوره کې د يهوديانو چې کوم غټ عالمو نور سره غټ کاهن مو غټ ټول يهوديان راجمع کړو. حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ شاعر د رسول الله مبارک
هغه وایي چې زه دغه وخت کې د 7 کالو یا 8 کالو ما وایي دغه یهودي ټول خلک راجمع کړو چغې والي وایي خلکو تاسو ته پته شته چې آخر الزمان پیغمبر هغه ستاره چې کومه ده هغه غیبه شوې ده یعنی آخر الزمان پیغمبر دنیا ته تشریف راوړی دی او زمونږ دپاره د بدبختۍ خبره دا ده چې هغه په مونږ کې نه دی هغه په عربو کې او جړلې حسان بن ثابت وي ما ودل چې کاکا ته ولې جاړې وایي زه جاړم په دې چې زما دا خواهش چې دا بني اسرائیلو کې راځي وایي هغه تاسو عربو کې راغلی حسان بن ثابت وي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف راوړو نو زما عمر 15 کاله نو چې عمر 15 کاله دغه واقعې په وخت کې د عمر 2 کاله ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته هجرت وکړ نو 53 سال عمر سونه 53 نو د 2 کال عمر کې بهرحال چې کوم آتش پرس خلکو د اور عبادت کوونکي هغه یو قسم اور بل کړی او هغه اور دی بالکل مړ کېدو ته نه پریدي په هغې باندې تیل اچوي او هغې ته لرګي ور اچوي ځکه چې هغې خو دې خدای ګڼي نو مړ کېدو ته هغه اور نه پریدي 1000 کاله شوي چې هغه اور مړ شوی نه و په دغه شپه باندې هغه اور هم مړ شو دا الله پاک مړ نو هغې هم پوه شو چې یو ناشنا کار شوی دی او یو روایت دی چې په دغه شپه باندې دا شیطانان به بره خطر اسمان ته دی به خبرې راوړي چې پرشتو ته به الله پاک کومې خبرې کولې د هغې نه به دې کوټې غوندې خبره چې ته واورېدې نو څه به ورڅخه خپلې کړې لاندې دا کاهن هم دغې ته وایي چې د شیطانانو خبرې به واورېدې نو یو خبره به رښتیا و اصل به ورسره خپلې یو ځای کړې نو خپلو دوستانو ته بیا کولې نو یو خو به رښتیا و نو هغې به دا رښتیا ګڼلې نو هغه شیطانان راجمع شو او د خپل مشر شیطان ته ویلو چې زمون بره تک منع شوی دی ځکه چې مونږ بره طرف ته تلو کوشش کوو نو مونږ باندې اور را پریوزي نو هغه شیطان سلام مشوره وکړه هغه سوچ وکړو هغه ویل چې یاره یو ناشنا کار شوی دی په دې دنیا کې یو انقلاب راغلی دی خو زه به دې دنیا کې چکر وامه چې دا څه انقلاب دی نو د سوچ وکړو چې کوم د دنیا منځ دی د هغه ځای نه شروع کوم او د دنیا منځ دا بیت الله شریف مکه مکرمه نو د بیت الله شریف سره د صفا په غر باندې ودرېدو نو چې د کوم انقلاب یاده هغه انقلاب هم دغلته راغلی نو د مخصوصه کړه چې دلته یو ماشوم پیدا شوی دی او هغه به داسې انقلابي سړی به دې جوړېږي او یقینا چې وام داسې نو د اراده وکړه دته د نقصان رسول وي جبرئیل علیه السلام رالی او د دې ځینې ورلته ورکړه او د یمن ته ورسو یو علت سره وې دا غي نه پس د اراده نه کړي چې زر دې ماشوم ته تکلیف ورسو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو بیا دله یو سورځ په دا د ابو لهب اغوین د سویبا هغه ورله ورکړو هغه نه پس بیا به بنو سعد قبیلې نه زنانه راغلي وي هغه به د ماشومان له پیور کول پر رضاعت باندې باغستل الته یو دستور د خپل ماشومان مخالف باندو ته لګل ځکه په خار کې نه جبه پاکي او نه ابو هوا پاکي نه وب پاکي نو دیو جن خپل بچي باندو ته لګل نو د باندو نه بخزر اتلی نو د ماشومان به بوتل هغه به له پیور کول ته 2 کال پورې او هغه خبرې هم به صحیح د کړې جبه به پاکه جبه به د کړې او تربيت به په خزه کې وشو نو زنانه رالی تقریبا 10 زنانه راغلي وي ټول ماشومان یو غدله به کومه زنانه رااله چې د پلار تاسو په وکړو هغه به ته پلار یو پات شوی دی نو زنانه به دې نه بوته د دې یری د وجه چې د تنخواه بیا موږ له شوک راکې دا خو یتیم دی نو چام نه بوته حلیمه یو زنانه وا هغه چې رااله نو غیم تاسو کو نو بس غیم وانه غستو بیا چې وکتل په مکه کې بل ماشوم نو نخاون سره مشوره وکړه چې تجزو نو ځان سره به دا ماشوم والو کنه اگر چې یتیم دی خو بس ځان سره به وي چې تاسو کو نه شوتلې دی ځان سره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم واغست بیبي حلیمه وای چې ما څنګه ماشوم په غیږ کې واغست نو ما یو نور محسوس کو په خپل ځان کې او چې کله زه په خپل هغه سورلې باندې کې راستم هغه انتهایی لا غیر کمزوري و هغه طاقتور شو هغه چې په کومه طریقه به موږ راغلی په هغه نه دا غینه تیز روانه و بیا او ما چې ګسی سینې ته واچو نو هغه پینس کړو زما بل بچې مو خپل
نو چې خې سینې ته مې واچو نو په وس کړو او د ګزي سینې په به نس کړو ځکه وای دا هغه وخت نه د محسوسول چې دا زما د بل رور حق دی پر دې حق زنه و د ماشومتوب نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د خپل صفاتو مور بیبي آمینه هغه فرمایي چې کله دا پیدا شوی رسول الله مبارک اسمان ته دا ګوته داسې اوچته کړی و نو دا خپل صفاتونه د ماشومتوب نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بهر حال چې ما بوت ولتا نو زما چې کوم سارویو هغه به پېنه کول وې داغي تینا الله پاک د پېنه راډ کړو وې زما خاون نه حیرانو زم حیرانو ما قسم برکات د دې ماشوم د وجه نه وې الله جل جلاله موږ لرا کړو او وې چې کله د لګ لوي شو رسول الله مبارک وې د ډېر زیات زر ترقی کوله میاش کې چې څومره ماشوم ترقی کوي د غشان مد په هفته کې چې کوي د په ورځ کې اونه ترقی کوله ډېر زت هغه په ګرځېدو شو نو به د بل رور رضاعي هغه سره به ګډي چيلې سره یو خور و شیما نو ګډي چيلې له سره ولي نو دا علاقې خزوبا خپل بچو ته تاسو هغه ځای کې ګډي چيلې سره وي چې کوم ځای کې دا ماشوم د بیبي حلیمه دا ماشوم ګډي چيلې سره نو تاسو هغه ځای کې ګډي بيزي سره وي ځکه هغه ځای کې شینکی ډيري چې کوم ځای ته بده ته هغه الله شینکو او ګډي بيزي به مړی راوسته وخت ریدو د رسول الله مبارک تقریبا عمر 2 کال تر رسیدو کې یو پیره داسې چلو شو چې دا شیما د رسول الله مبارک رضای خور په منډه رااله او خپل مور ته وای چې مور ما ماشوم کو چا مړ چې څنګه دا خبر وکړه نو دی باندې بتراله په منډه خاوند ته خبر وکړو دی لاړه وځي ته چورسو نو رسول الله مبارک هغه خپل ولاړ په ډیر زیات په یره کې نو هغه एकदम په غیږ کې راوست سینې سره جوخ کو کوړته راوست یره چې تلاړه ورته سو واقعا نو ورته دوه کسان ناله یو بل ته وای چې دا غما شوم دی نو یو بل ته چې آو وای زید غشن سمله ولا مو چاکوالو چړې راويستي وای ما ته چې ریګمو نو زما دا سینې داسې وشلول دې د شق صدر وای رسول الله مبارک په خپل بیا فرمایي چې زما شق صدر سلور پیری شوی دی یو د 2 کال عمر کې یو د 10 کال عمر کې یو د معراج پشپ باندې او یو چې کله نبوت ماته ملاوي دو سلور پیری شق صدر شوی نو په دغه موقع باندې غیراله زما د سینې وشلوله د زمزم بیزان سره راوړې زما زړی راويست غیر زمزم په بو وینځو او دې سره یو وړه د غوخه ټوټه و آیت لړکلو یا بل ته وای چې دا هغه ټوټه ده چې د شیطان جاله ده دا انسان په ځړ کې دا جالي شیطان دغه کې ناسي او د انسان ته وسوسه ورچي نو هغه جالته مکمل ختم کړل خو ما هیڅ قسمه تکلیف نه محسوس کړي هغه وخت کې دا لومبه شق صدرو چې رسول الله مبارک ته شو بهر حال چې کله 2 کال پوره شو نو دی را ماشوم دا دستور چې 2 کال پوره شو دی خپل کور ته بیا راوستو نو بیبي حلیمه ماشوم راوستو او واپس راوستو په خفغان راوستو ځکه چې د ماشوم ټول برکات دی لیدلو نو چې راوستو نو التا وبا مرض خور شوی نو د امور ته ویلو باندې جوړ شو چې دا ماشوم موږ لراکه موږ سره وي دلته وبا خور شوی اسنه تاسو د بچی ته دا مرض ولګي نو موږ سره وي موږ به له خیال بوله ساتو چې کله دا آفت ختم شنو بیا به واپس راوړو بس هغه مو ته ډیره خدای امینه بیبي بس د ځان سره واپس ماشوم راوستو ماشوم وسره وخت ریدو یو پیرا کاهنان او جادوګران نه غونشو نو خپل جادوی کو نو خلکو تراغون شوی دلته چې میلو کې دا مداریان ناغلی کنه خپل مدارتوب کې خلکو تراغون شوی نو جادوګری کوله خلکو تراغون شوی نو एकदम د دې جادوګر په دې ماشوم باندې نظر ولګیدو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې هغه فورا یو چغواله وې دا ماشوم مړکه او وې فورا مړکه وې ځکه چې زمونږ د وجه نه بد زمونږ د پلارانو دین هغه د وجه نه ختميږي انا مور بیبي خو ولاړه او بیبي حلیمه هغه ته غوسه شو وې تاسو دې له ګوتې وېسه نو ماشوم له چالاس نه ورزي وې دله اوس ګوتې وې دا زما بچی دی او ته په دمانه تهمتونه لګي بس وی غیږ کې میرا واغستو او د ځان سره میرا واغستو سلور کال چې تیر شو سلور 2 کال د سره بیا نور سلور کال پس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه واپس په مور لرا واغستو نو بیبي آمینه دا د ځان سره کو دا محمد صلی الله علیه وسلم او مدینه منوره ته لاړه خپل وینځه مسره ام ایمنه
چې کله مدینه منورې ته راغلل بدر سره یو مقام دی ابوا پاغي کې دا بیبي امینه بیمار شو دغه وخت کې غالبا د 15 کال یا 6 کال عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت چې دا بیمار شو خو خنه شو هم هغه ځکه وفات شو وسم دغه قبر ابوا مقام کې دی او التکی وفات شو التکی دفن شو له ام ایمن بیا د رسول الله مبارک ځان سره کو ماشوم او التخپل نکل راوستو عبد المطلب لا وز رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار مخکې وفات شو یعنی پیدایشي یتیمو او مور مو پات شو نو عقل خدا تقاضا کوي پکار د پلارم وي او مورم وي ځکه چې دومره عظیم الشان شخصیت دته د پلارم ضرورت ته د مورم ورته ضرورت ته پدې کې څه حکمت دا حکمت به ان شاء الله بل جمعه کې وایو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء المرسلين يا اله العالمين من رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه خبردار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند سره زمون مینه پیدا کې د رسول الله مبارک سره زمون مینه پیدا کې یا اله العالمین یا ارحم الراحمین زمون ټول ناراضي شو صلی الله علیه نبی کریم یو خبره کوم صبر دا کینه بابا زمون استاد محترم مولانا عبدالرشید صاحب راغله تقریبا ما یو نظر ولیدو اغي عام چاندې نه کوي اغي وی دا محله والا ما دا داسې دي لکه خپل خلکو نو په مدرسه باندې داسې حالات راغلي دي قرضونه به ډیر زیات دي نو چې کوم داغه خاص متعلقین خلک دي نو الته داسې عام ارجمات ته چاندې لپاره نه دي چې کوم متعلقین دي تاسو ته امامتین تاسو ته پته ده او دغه خلفای راشدین مدرسه هم ده غړې کې نو هغه باندې داسې حالات راغلي دي نو د لنګر انتظام کمزور شوی طالبانو ته او استادانو ته تنخواګان کمزوري شوی او څه قرضم پیډه زیاته شوی دا نو هغه د چاندې د پر راغلي دي نو خصوصي تعاون چې سره وکړي صحیح ده هغه په محبت سره راغلي دي چې خوشاله لړ شي